سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسي یو سیمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات په دغه ډول دی موږ او تاسو د استادانو خبره دی هغه وخت دی وحشتونو او د غضبونو د قهر او د جبر د ژوند هوا کشي وکړه. بس څومره پړسېدلي افکار چې وو دا ټول کېناست، خبره خلاصه شوه، په خلکو کې دا زندګي لاړه. ښځینې مشکلات نور پاتې وو. دغه ځای ته هم ډېره دقیقه توجه غواړو چې بیا هم مزاحمت روان و. څه ډول مزاحمت؟ په ټولنه کې خو مثلا په عام ډول څوک چاته نشي ویلی چې د یو بل په کار کې مداخله وکړي، خو بیا هم کورنۍ وه، پلار و، مور وه، خور و، مشر ورور و، ماما و، کاکا و، د خپلې کورنۍ د قبیلې سپین ږیری و. دا په اصطلاح یوه سوشل اتارټي پاتې وه، ټولنیزه واکمني یو شی وه، زور و. ښه دا به اوس څنګه شي؟ هلک مکتب ته ولېږه، استاد ورته یو شی وایي، کور ورته بل شی وایي، سړی به بېرته راوګرځوه. سینما ورته یو شی وایي، کور به بېرته راوګرځوه. سیاست ورته بله خبره کوي، کور به بېرته راوګرځوه. ښه دا د کورنۍ چې کوم سیستم دی دا مشکل جوړوي. دا مشکل هم باید ختم شي. څه ډول باید ختم شي؟ کورنۍ نظام باید ونړېږي. ښه اوس یې د نړولو طریقه څه ده؟ دې ته فیمنیزم پیدا کړه، ښځواکي چې پښتو کې ورته وایي. دري کې هم څه اصطلاح لري، ځان سالاري. په عربۍ کې ورته النسویه وایي. ښه دا نظام یې پیدا کړی. د دې فکر خلاصه څه ده؟ د دې فکر خلاصه دا ده چې ښځه لکه سړی په مطلق ډول هېڅ توپیر پکې نشته. نه یې مسؤلیتونه سره تغییر کوي، نه یې حقوق تغییر کوي، نه یې واجبات تغییر کوي، نه یې چاپېریال تغییر کوي، نه یې زده کړې تغییر کوي، نه یې تربیه تغییر کوي. هېڅ داسې ساحه نشته چې سړی هغې ساحې ته داخلېږي او ښځه ور داخله نشي په مطلق ډول. نو مخکې خو بسترسازي شوې وه چې د فردي ازادي بسترسازي شوې ده، بیا ورپسې د فکر ازادي هغه بسترسازي شوې ده، بیا ورپسې د بیان ازادي هغه بسترسازي شوې ده، بیا د تعبیر ازادي هغه بسترسازي شوې ده. دیموکراسي تیاره شته دی چې د ټولو افکارو لپاره ډېره ښه ځاله ده او ډېر ښه د افکار پکې په مخ تللی شي. ښه د دې فکر کار څه شی دی؟ د دې فکر کار دا دی چې ښځه د کور نه راوباسه، چې په هر ډول په کوم نوم یې چې راویستی شي ته اتلې راویې باسه، که کار و که ګټه وه، ښځه باید راوځي د کور نه، چې په هر ډول وي ښځه باید راوځي، ځکه کور ښځې جوړ کړی دی. دوی خو دعوه دا ورکړې ده د ښځې د غولولو لپاره چې مثلا د سړي او د ښځې د مسؤلیتونو ترمنځ فرق نشته، خو بیرته نه موږ دا سوال کوو، نه په هغوی کې دا سوال مطرح کېږي، ځکه د هغه خو کار دا دی چې باید کورنۍ ونړوي چې وروره د مسؤلیتونو کې څنګه فرق نشته. 20 سړي را پیدا کړه ولاکه دا کور جوړ کړي، یوه ښځه یې جوړوي. یوه چې ته وایې بې تعلیمه ده، هغه چې ته وایې چې تا حیثیت نه دی ورکړی، هغه چې ته وایې حقوق دې ورته د پښو لاندې کړي دي، هغه ته چې هر شی وایې. دې ښځې دا ټول کور سنبال کړی، خپل خاوند سنبالوي، خپل بچي سنبالوي، کور د کور افراد، د کور وسایل او منابع په هغه د خپل حجم او د غټوالي سره او هغه
د افرادو د انسجام د سخوالي سره لکه کور چې د یوې ښځې په ورغوي کې پروت دي. دا ټول انسانان، دا دیوالونه، دا کوټې، دا د کور اساسا لکه ټول چې د یوې دوی په اصطلاح د نالوستې بې حقه او د محرومې ښځې په ورغوي کې پروت دي. دا مسؤلیت د چا پلار هم نشي کولی، خو دې ته خو څوک نه ګوري. دا خو ورانهیي پام دی ځکه چې د ده نظام ته مشکل دی. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا